د سیانور د درملو د تولیدي فابریکې مسؤلین وایي چې په زیاته کچه درمل تولیدوي او خلک به د درملو له کمښت سره مخ نشي. دغه تولیدي فابریکې مسؤلین زیاتوي که د درملو د قاچاق مخنیوی وشي تر ډیره به د اړتیا وړ درمل له داخلي فابریکو څخه ترلاسه شي. برادران ما که اتحادیه واردات است تلاش دارند که در بازار ادویه نیست، نه خیر دوا در پیمانه بسیار کافی وجود داره، اما تقلب و قاچاق توسط بلتی‌ها وارد کشور میشه که ما فابریکات تولیدات داخلی را به حد ضربه زده. د سیانور د درملو د تولیدي فابریکې رئیس ضیاءالدین مایار وایي که د داخلي تولیداتو ښه ملاتړ وشي نو تولیدات به نور هم لوړ شي او د سیانور شرکت کولی شي په یوه ورځ کې تر 50,000 قطیو کپسول بازار ته وړاندې کړي. در بخش‌های تولیدی که خود ما داریم اطمینان میدهیم، کپسول های پی پی آی که امپرازول زومپرازول عملا شما ماشینای شدیدین که ماشینای استاندارد است آوردیم و در یک روز ما گنجایش 50,000 قطی کپسول را در بازار عرضه کردن میتوانیم. ښاغلي مایار زیاته کړه چې یو شمېر سوداګر هڅه کوي چې افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو څخه په ناقانونه توګه درمل وارد کړي چې دغه چاره داخلي تولیداتو ته لوی زیان رسوي او د داخلي تولیداتو د ودې او پرمختګ مخه نیسي. پاکستان و مثال همسایه ممالک کمپانی های را ساختن به نام نایتریسیتیکل که کمپانی های گیاهی است و این کمپانی ها یک بوتل انتیاسید 200 میلی در بازار قندهار، هلمند و مارکت های افغانستان خصوصا شمال و جنوب این را به 20 افغانی میته. وقتی که ما آلومینیوم، مگنیزیم، سیمیتیکون با ناینکتیو مواد از این را میسنجیم، تنها بوتل بارجامی را که ما بسته بندی میکنیم فی بوتل برای ما 30 افغانی تمام میشه. د وروستیو کې د درملو پلورونکو ټولنې په هیواد کې د درملو د کمښت خبر ورکړی و، خو د سیانور د فابریکې مسؤلین ډاډ ورکوي چې د افغانستان په بازارونو کې په زیاته کچه درمل شتون لري او د درمل پلورونکو اندېښنې په ځای نه دي. و ما سر و صدای را چند روزی میشه مدت‌هایی است که میشنویم که ادویه در بازار کمبود است. ما به نمایندگی از تولیدات داخلی، از فابریکات تولیدات داخلی مخصوصاً فابریکه تولیدی آسیانور آمده است به هموطنان عزیز خود. د سیانور تولیدي فابریکه په 1394 لمریز کال کې تاسیس شوې ده چې د نړیوالو معیارونو سره سم د پرمختللو او نویو ماشینالاتو په درلودلو سره په هیواد کې دننه درمل تولیدوي. دغه فابریکه 380 کسان پرسونل لري چې 1 کسان یې په فابریکه کې کار کوي او پاتې نورې په بیلابیلو ولایتونو کې په کار بوخت دي.